الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند مسلمانان ورونو الله تبارک و تعالی مونږ ته یو لوی انعام راکړی دی چې هغه انعام د اسلام دی. اسلام یو داسې دین دی، یو داسې نعمت دی د الله د طرفه چې هغه که انسان کامل طریقه کې او په کامل طریقې سره ځان کې راولي نو دغه انسان بیا په درجه کې او په مرتبه کې د فرشتو نه وړاندې تللی شي او کنا انسان د اسلام طور طریقې احکامات د پیغمبر سنت دا زندگی کې رانولی او هغې باندې خپل زندگی تیره نکي دغه انسان بیا د زناورو نه هم لاندې مرتبې ته چې دی هغه څه کېږي هغه رسېږي. نو اسلام دا د الله د طرفه یو داسې عظیم الشان نعمت دی کما تا ټول عمر سر په ځمکه باندې کیدو او دا خپل تندې الله ته سوری کو او ویسلو خو ما تا د الله د دې نعمت د شکریه هغه حق هغه نشو ادا کولی. دا دومره یو عظیم نعمت دی ځکه که مونږ الله کافرانو کې پیدا کړی وي یا الله مونږ یهودیانو کې پیدا کړی وي یا عیسایانو کې پیدا وي یا آتش پرستو کې پیدا وي یا هغه خلق چې هغه د الله د ذات نه منکر دي هغه کې پیدا وي نو زمون خو په الله باندې سزور نو چې الله داسې دی ولې پیدا کړی نه چې په دین نعمت باندې د الله شکریا هغه ادا کو او الله چې راتا سویلی دی مونږ د الله بندگان یو هغه ته بغاړه ګدو هغه ته بخبر سر چې دی هغه سکو دا به وته ټیټو. یو بزرگ دی غلامی یو آغستو تپوس تینکی ویستان نم سدی آغا غلام ورتوائی چکم نم تاما تواغستو زما با اخق نومی وی کار بس کے وی بس چکم کار تاما تا اوالا کو اخ کا کار بکوما خوراک بس کے
وی چې څه خوراک دی راکو مالک اخ کا خوراک بکوما اغوندې بسو وی آغا سبا اغوندم چې کم را لتا را کړو آغا بزرگ فرمائی چې دا یو غلام دی د خپل ځان د خپل مالک ته حواله کړی دی چې په تمه په کم نوم باندې رابلې په حق باندې بزه اواز کوم چې تر لاسو خوراک راکې حق خوراک بکوم چې تر ته د کم کار وې حق کار بکوم چې تر لسنګ جامه راکې حق جامه بچې دی هغه اغوندم نو دقه شانتي انسان له د خپل الله سره معامله پکار د الله چې سره ته حق بکوم چې څه خوراک سنیامت راکې هغه بخورم چې څه د سکاک راکې هغه بسکم چې څنګه مې رابلې الله هغه شانته بدر ترازم انسان له داسې حالات کې خپل ژوندۍ تیرول داسې دي دا پکار دي نو قرآن مجید کې الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے د ایمان خواندانو اسلام کې تاسو پورا چې دی هغه څه شیغه داخل شي دانا چې بسو احکامات او عمل کې او بسو باندې نه کې بسو سنت او عمل کې او بسو باندې نه کې کم چې د خواهش مطابق یي هغه کې کم چې د خواهش خلاف هغه چې دی هغه نه کې د ټولو نړومبي مونږ لا سبکار دی د ټولو نړومبي مونږ لا یو کار دا پکار دی چې کم کار کو هغه د الله د رضا د پاره کو کا عبادت کو هر څه کار چې کو دا ټول الله د رضا د پاره چې دا کار د دې د پاره کوم چې الله را ناراضه شي الله په دې باندې چې دی هغه خوشاله شي دویمه خبره ځان د سنتو پابند کو دا کار کوما پدې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه صدا سنت د پیغمبر دی کیسه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام څه کړی دی مثال په تور باندې د شپې مونږ سملو یا د ورځې مونږ ډوډۍ خورو او به مسکو بول براسته اومزو لیټرین ته زو راوزو زماستا دا روزمره کار دی چې کله مونږ خپلې بسترې ته ورزو دا سوچ کو چې بده کې زمونږ د پیغمبر طریقه صدا ډوډۍ ته کینو خوراک کو زمونږ د پیغمبر پدې کې طریقه چې دی هغه صدا یا لیټرین غسل خانه ته زو دا سوچ کو چې بده کې زمونږ د پیغمبر طریقه صدا حاضر باندې راشي پدې حاده کې زمونږ پیغمبر څه کړی دی دا غسه طریقه دا غم را باندې راشي په غم کې زمونږ د پیغمبر طریقه چې دی هغه صدا نه چې دویمه خبره زمونږ ذهن کې سپرتوي د نبی له الصلاه والسلام سنت دا راجوندي کول خپل جامه خپل لباس خپل ګیره دا د پیغمبر په طریقه باندې چې دی هغه رغول دا نه چې موږ د غیرو په طریقو باندې روان یو کومه وعده چې الله د مؤمن سره کړی دي بیا به ماته د اغینه بار یو هغه وعده بیا زما سره نشتا زکه به ماته کې هغه سشتنه چې د کوم خلکو سره دا وعده شوی وای مې د ترست دریمه خبره پخپل اعمالو کې ترقی کول پخپل اعمالو کې زیادت کول چې اول به می 2 رکعات نفل کول نن به 3 رکعات کوم صرف فرض منځ به می کاو نا وس به وسره نوافل کوم زکات به می ورکاو نفلی صدقات به وسره ورکوم د قران یو سپاره تلاوت به میکاو نن به وسره چې دی پاو نیمه سیوا کوم په خپل اعمالو کې
ترقی پیدا کول. درېمه خبره دا ده. څلورم نمبر په خپلو اعمالو کې همیشګیري پیدا کول. همیشګیري مطلب دا مسلسل اعمال کول. دا نه چې نن دې وکړو او سبا یې نه کوې، یا نن دې مو کړو سبا دې مو کړو بله ورځ یې کوې او په څلورمه ورځ دې بیا بس کړي دي. نه، هغه عمل الله ته خوښ دی چې هغه څنګه وي، دوام وي پکې، همیشګیري وي پکې، اگر که هغه عمل لږ ولې نه وي. او پنځم عمل په ځان کې تقوا پیدا کول، په ځان کې د الله یره پیدا کول، هم په پټه هم په ښکارا، هم د شپې هم په رڼا کې، هم په تیاره کې هم په رڼا کې، هر حال کې د الله یره دا اختیارول. او شپږم نمبر د الله نه دعاګانې غوښتل. چې کله مؤمن مسلمان دا شپږ کارونه شروع کړو، دا شپږ خبرې د ځان کې راوستلې، څه نه څه طریقه کې دی کمال ته ورسي. اسلام یو داسې عجیبه دین دی، ما ته هر غړی کې هر حالت کې څه نه څه چې دی هغه ښودلي دي. که ما ته دا کلمه ویلې ده، دا کلمه ما ته د اخوت او د ورورولۍ تعلیم راکړي. کونوا عباد الله اخوانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ د الله بندګانو تاسو د یو بل ورونه روش. قرآن کې الله څه فرمایي؟ انما المؤمنون اخوة، مؤمنان مسلمانان دا د یو بل ورونه دي. اسلام ما ته یو او تا ته څه تعلیم راکړي؟ د اخوت د ورورولۍ تعلیم راته راکړی دی، کلمې راته دا تعلیم راکړی دی. په مانځه کې ما ته یو تعلیم دا راکړی شوی دی، د مساوات تعلیم پکې راته راکړی شوی دی، د برابروالی چې ټول مسلمانان یو شانتی دي. تاسو ګورئ نه، په دې سب کې به غریب مدریږي، مالدار به مدریږي، کله چا شلیدلې جامې دي ټوټې پکې لګېدلې دي هغه به مدریږي، اگر چا نوې جامې دي هغه به مدریږي، که څوک تور دی هغه به مدریږي، که څوک سپین دی هغه به مدریږي. نو ټول مسلمانان د مانځه پکې سره راوستي دي، مساوات پکې راوستي دي، برابروالی پکې چې دی هغه راوستي دي. روجه ده، روجې په مؤمنانو کې همدردي راوستي ده چې مؤمنان به د یو بل سره همدردي ساتي، دی کې به د یو بل سره هغه رحم به د یو بل سره سینه کې چې دی هغه پروت. بخاری شریف کې احادیث دی کنه، تاسو به اورېدلی وي. بني اسرائیلو کې یو زنانه و زناکاره، د هغې بخشش الله صرف په دې خبره باندې کړی، لاره باندې تلله یو سپی دی تږی شوی دی، یا نیر دی یا ډنګ دی، اوبه ته نشي راغستی، اوبو ته نشي کته کېدی. هغې خپله پڼه وویسته، لوپټۍ پورې وتړله او هغه یې اوبو ته ورښکته کړه، اوبې پرې راوخېجولې. هغې سپي ته یې کېښودې، سپي د هغې نه اوبه وڅښلې، د هغې زیناکارې ښځې د بخشش ذریعه دقه د پڼې د اوبه وګرځېدې. نو چې د یو زناور سره انسان همدردي ساتي، د هغې د وجې نه د هغه بخشش کېږي. نو چې د یو انسان یو مومن مسلمان سره همدردي ساتي چې د هغه به څه مقام وي. او بیا د دې سره خواته د بني اسرائیلو د یوې بلې زنانه واقعه ذکر کړې ده. کور کې وکره پیشو راغلې ده، پی ورله وسټل. زنانه ډېره زیاته غوسه ده چې ښه زما پی دې وسټل، د هغې نه چې د تهجد نو پاتې شوي، د هغې نه چې د مونځ عبادت نو پاتې شوي. داسې نیکه زنانه وه، هغه پیشو یې راونیوله او په پنجره کې بنده کړه. وینن به تا ته پته ولګي وي د هغې پیو زور به دنه وباسمه. یو څو ورځې یې په هغې پنجره کې وږې تږې چې دی هغه تړلې وه، هغې کې بنده کړې وه، د هغې نه هغه پیشو مړه شوه. د هغې ښځې د جهنم فیصله چې دی هغه وکړی شو.
چې د یو ځناور سره سړی دومره زیاتېږي چې د هغې دا حال دی، نو چې د انسان سره یو سړی داسې زیاتې وکړي چې د هغه به څه حال وي. او څلورم نمبر زکات. زکات ما تا ته چې دی هغه د څه شي تعلیم راکړي؟ ما تا ته د غریب سره د امداد تعلیم چې دی هغه راکړي، چې د غریب سره مدد وکړه چې هغه هم ستا سره په څه نه څه حالاتو کې یو شانتي شي. او پنځم نمبر حج. ما تا ته د اجتماعیت تعلیم چې دی هغه راکړی دی، د جمعوالي تعلیم چې دی هغه ما تا ته حج چې دی هغه راکړی دی. مسلمانانو ورونو، چې کله مؤمن مسلمان دا صفات ځان کې پیدا کړل، دا خوبه ځان کې پیدا کړلې، کامل طریقې سره دی مؤمن مسلمان روح شو، نو الله تبارک وتعالى دا غسر یو سو وعده کړی دی. یو وعده صدا، یو وعده د الله د طرفه دا ده چې زبد دغه انسان مدد چې دی هغه کوم. قرآن کې الله تبارک وتعالى فرمایي واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. وی آغا وخر آیات کے اذ انتم قلیل مستضعفون، تاسو لگ اموے او کمزوری گانے لکے دے. تخافون ان يتخطفكم الناس، تاسو سر دا غم او دا یروا چی دا خلق بمونگا را اتختی، مونگ بر دا غزین را اباسی، مونگ بر دا غزین چی دی اغرا اوچت کی. اللہ تبارک و تعالی سفرمائی فآواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله وی ما در لزیدر کو فآواکم وأيدكم بنصره، او ستاسو مدد میں اکو، ستاسو تایید میں اکو پخپل امداد سرا. ورزقكم من الطيبات، او خپل پاکیزه رزق می دل درکو لعلکم تشکرون، د پاره د دې چې تاسو سکه شکر چې دی هغه ادا کی. نو الله مدد لومبه خبره صدا چې الله دین د بګه کامل راغې، نو لومبه خبره دادا چې دا الله مدد د سره شامل حال شو. مؤمنانو باندې مدینه منوره باندې کافرانو مکی مکرمه کافرانو یو میټینګ کو، تمام قبایل راغون کړو چې مدینه منوره باندې په یو ځای باندې حمله کو، او نن به مونږه د مقدس مکه نه د اسلام نوم نشان دا ختمو. تمام قبایل راغون کړو مدینه منوره باندې حمله کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا صحابه کرام سره به مشوره کوله. صحابه کرام راغون کړل، د یو یو نارای اخلی. سلمان فارسی رضی الله عنه اغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رای ورکړه د الله رسوله، کله چې به مونږ ایران پارس کیو او دشمن به حمله کوله، مونږ به د جنگ په حالاتو کې نو، بیا به مونږ د غي د پاره دفاعي انتظام چې دی هغه کاو. دفاعي انتظام زمونږ دا مونږ بیا خندق وکنس، غټ یو خندق بم وکنس چې کله به دشمن راتو خندق به پار کاو، مونږ بر دې طرف وښتو او چې پورې بناسو زمونږ یې سن شو کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویدا رای خوښ شول او فیصله وکړه د خندق د کنستلو. اوسم هغه ځای کې جمعات رخ شوی دی، مسجد خندق وته ویلېږي. 7 مساجد الله دې تاسو بوزي، بیا دې تاسو کله هغه ډبه کې ګرځي نو هغه کس پر ته خبرې کې چې دا مسجد خندق دی، دا 7 مساجد دی او جمعاتونه واړه واړه چې کوم ځای کې رخ شو. یو میاش د مدینه منوره نه محاصره کافرانو قبایلو کړی و. دا الله تبارک وتعالى مدد راغه. قرآن مجید کی اللہ فرمائی ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اللہ تبارک وتعالی په یو بلکې بخپل په جنگ باندې کړو. ورد الله الذین کفروا بغیظہم،
الله تبارک وتعالى هغه کسان سکړل واپس کړل پاغي خپل غصې سره لم ينالوا خيرا اس خیر وته حاصل نشو هغه چې کم مقصد باندې راغلی هغه وته چې دی هغه حاصل نشو بل ځای الله فرمای لقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة د بدر په موقع باندې الله د مؤمنانو څومره مدد وکړو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ورځ د حنین باندې الله څومره مدد کړي نو چې کله مؤمن کامل مسلمان روغ شو نو د سره به د الله مدد شامل حال وي نورم ډیر بشمار واقعیات دي خو په تور د اجمال باندې مې تدقق یو وی چې تاسو سمجھ کې راشي دویم انعام د کامل مؤمن سره د الله تر طرف بیا سدي الله بدل عزت ورکړي دی به عزت من کی دی به د بی عزت ورځ نه وساتي چې کله بیت المقدس باندې حضرت عمر رضی الله عنه عمله کوله اول وتخط لګو چې خط لاړو اغي جواب کیسه لیکي خپل میټینګ را اوغت مشوره وکړه چې مؤمنان مسلمانان کم ځای باندې قدم دی اغه ځای وی فتح کی خو زمونږ تاریخ سوي دی بارکی اغه خپل کتابونه او قتل تاریخي وکوت دا نچوړی ترا اوس چې بس مؤمنانو ته وایي چې د دوی امیر المؤمنین دی راشي هغه کې کدا هغه نخي نشانه موجود وي موږ ته بیت المقدس دغه شان دي پریدو او کنا هغه نخي نشانه بګینی یا به موږ جنگ کو حضرت عمر رضی الله عنه له خبر راغې هغه روان شو صحابه کرام هغه وته یا امیر المؤمنین دا کپڑے بدل کې هغه شان ټوټو والا کپڑے غوستي ټوکړې پکې لګېدلې دي امیر المؤمنین دي په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کی کپړو کې د سرمنو ټوکړې لګېدلې دي هغه وی دي چې ماته کوم سکون راحت مخصوصي کی په نو جامو کې ماته نه مخصوصي تی روان دي غلام وسره دي کله دی وخت خيجي کله غلام خيجي اتفاق پدې وشو چې کله دوی محل ته ورنږدې شو نو د پیاده مقراله او د غلام د سورله غلام وتوي یا امیر المؤمنین زه خپل نمبر تاسو له درکم تاسو برو خېجه او زه به دا وخت دا موار دا اونس هغه وی دا کې دینش ستا نمبر د خېجه امیر المؤمنین د وخت موار نیولې دي غلام بره چې دغه په وخت باندې ناست کله چې دوی وردن نکیږي محل کې چې هغه امیر المؤمنین په دې حال کې ولیدل هغه بس بے جنگ د تاسو لمون چې دې هغه درکړې دي دا سه عزت بدل الله بیا درکې دا سه عزتمن بشي بیا به جنگ ته ضرورت ني بے جنگ بیا تعالی الله پاک ستا هغه فتح او غلبه دا بدل الله چې دې هغه بیا سکی هغه درکې او دریم نمبر انعام بیا د الله د طرفه دادي چې امن با الله راولي علاقه کې با امن چې دی هغه شروع شي چې کله مؤمن مسلمان صحیح مسلمان روح شو نو علاقه کې بیا امن راسي کور کې به امن وي محله کې به امن وي علاقه کې به امن وي د حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ دا د یمن نه یو زنانا اکی आवाज را روانه ده اس رشتہ دار وسره نشتا مدینی منوره ته علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین ته تپوس کی هغه ته خپل عذر بیانی د आवाज راتلو په سفر د څنګه وشو لار کې حالات سو هغه زنانه او تو یا امیر المؤمنین داسې حالات می اولیدل لکه د کور پشان زما سره کنارینه ملاو شوی دی داسې ملاو شوی دی لکه د خپل رور پشان که زنانه را سره ملاو شوی ده داسې ملاو شوی ده لکه د خپل خور پشان یا امیر المؤمنین ما د یمن نه سفر وکړو د مدینه منوره پورې خو ما علاوه د روروالی د خوروالی نه
بل څه چې دی هغه نه دی لیدلی. داسې امن وه، داسې وخت چې کله مؤمن صحیح مؤمن روغ شو علاقه کې به بیا څه کېږي؟ امن به راځي. څلورم نمبر دغه مؤمن ته به الله مقام تسخیر ورکي. قرآن مجید کې الله فرمایي الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. آیاتانه دي کتلی ان الله سخر لكم چې الله مسخر کړی دي تاسو د بارا ما في السماوات وما في الارض، سچ اسمانونو کې دي او سچ زمکو کې دي. دا ارس خدای الله اختیار کې دي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې کلا د ایران په دریاب باندې خپل اسونه ور اودنګول، د ایران په دریاب باندې چې کله پوری اوتل، داسې حالات دي چې د اس خپې نه دي لمدې شوي. د خپل ملګرو نه تپوس کی وی سفر څنګه وشو؟ څه خو د ورتاو شوي نه دي. یو صاحب پکې عرض کی وی زما پیاله د لرګي غزمانه دی وبو کې چته ورتاو شو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دریاب ته حکم وکړو د پلان کې پیاله چې دی هغه راوړې، چپه هغه پیاله را روانه کړې دا اورې وړه مخې ته ورل کې قودا. دې ته مقام تسخير وایي. الله یې دریاب چې دی هغه سکو تابع کو. ابو ریحانه رضی الله عنه دا یو بل یو صحابي دی، خپل کپڑا یا خپل یو سیس ګنډي ستنت نو بوتا ورتا وشولا. دریاب ته حکم کی زماستن نستن دو بو ویخلزی په سر باندې نه ګرځي، لیکن الله هغه صحابي ته مقام تسخير ورکړي. هغه وب الله داغه د حکم تابع کړي. هغه ستن دو بو په سر باندې د مې په سان لامبو ویراله مخه ته چې دی هغه پرته د روای غستا. دې ته مقام تسخير ویل کی. عقبہ ابن دا یو بل یو صحابي دی، د ټیم کې زمانہ مکمله نومیر شو. د افریقې په جنگل کې دی، په ځنګلاتو کې دی، د دین د شریعت او د تبلیغ د پاره تللی دی. عام طور د اوبو خوا د زناور راځي، اوبس کی ګډړان هر سر راځي د اوبو خواله سوري می دی هغه ځای کې پړاو واچو. ملګری وتاوي چې دا خو د زناورو د راتلو ځای دی، دلته به منظریان راځي، یو سبل صبر راځي او د افریقې ځنګل دي. هغه صحابي اعلان کی، څه اعلان کی؟ وی اے ځنګل والو، اے بیابان والا، دلته چې څومره زناور دي د دې ځای نه تاسو خپله کډه وکړئ. موږ راغلي یو په دې ځای باندې، موږ دلته کې چې دی پړاو اچولې دی، که دلته موږ څوک ولیدو نو بیا به هغه موږ چې دی ختمولی دی کوبی. ابن عساکر خپل تاریخ کې لیکلی دي، هغوی د عربی غ الفاظ لیکلی دي، خو زه درته مفهوم ویم چې زناورو د هغې ځای نه خپل بچي روان کړي دي، روان دي د هغې ځای نه کډې وړي، تر دې پیرې چې کمې منظرې دي هغوی خپل بچي په خلو کې د ځان سره اغوستي دي، د هغې ځنګل نه کډې چې دي هغه وړي. دې ته څه ویلی کېږي؟ مقام تسخیر ورته ویلی کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه دریای نیل د طرفه د مصر نه خط راغی، وی دریای نیل چې دی خپلې اوبه کمې کړي دي. د جهالت د زمانې دا رواجو چې کله به هغې اوبه کمې کړې هغې ته به یو جینۍ غورځوله، ناوې به یې ترې وکړه، هغې ته به یې ورته وکړه. دا د هغې خلکو عقیده رخ شوې وه، اوبه به زیاتې شوې. امیر المؤمنین په بل مخ باندې ولیکل اے دریابه که په خپله مرضۍ چلیږي چړو ونه چلیږي، که نه د الله په حکم باندې چلیږي. امیر المؤمنین دته حکم کې چې جاری شه، چې کله یې ورته هغه خط ورته وکړو د نن ورځې پورې به هغې خپلې اوبه چې دی هغه نه دي کمې کړي. نو څلورم انعام به مومن مسلمان له الله سور کی مقام تسخیر. الله به دا ارسه د دسه کی دا به تابع کی، او چې کچری مومن کامل مسلمان چې دی هغه روښ شرط پکې چې دی هغه دا دی. او پنځم نمبر چې کله مومن کامل مسلمان روښ شو، دی به مستجاب الدعوات وګرځي.
د هر دعا به الله پاک شدي داسې کی دا قبلی. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه سفر کی دا د بلخ بادشاہ تیر شوی دی، دوی باره کې راځي چې دوی پیاده حج چې دی هغه کړی دی، هر قدم باندې دوی 2 رکعاته نفل چې دی هغه کړی دی. داسې یو لوی مقام او مرتبه ول الله ورکړی و، داسې یو لوی هستی تیر شوی ده ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه. دریاب کې روان دی، طوفان راغی، کشته و چتیږي لګي او دغه پر سکون دی، خلق چغي وی جاړي د دې پسې رااله، ټول خلک پیژني وی دا الله نه سوال وکا چې الله دا عذاب به مونږ باندې ختم کې، الله راحت راولي، غر کېږو ټول تبا کېږو، دې پر سکون دی د قشانتي وی ښا د الله دربار کې سوال کی الله خپل عذاب خود راته او خودو خو الله د خپل رحمت خو راته مو خیا کنه، دا سوال وکړو وی الله خپل عذاب او خپل قهر دا خود راته او خودو خدا خپل رحمت خو راته مو خیا. وی چې دای اوې د دې وینا سره سره دریاب خپل چپې چې دی هغه کم کړي په خپل مقدار په خپل اندازه کې چې دی هغه په خپل ځای باندې ودرېد. نو پنځم انعام به مؤمن مسلمان له الله سور کی مستجاب الدعوات بیرغ چې مونږه سره شو کامل مسلمانان. ساسو خدمت کې ما سارس کړو زما د دې بیان مقصد هغه سو چې کله مؤمن مسلمان کامل مسلمان روغ شو، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې پورا داخل شي، د نوک نه راواخله در سر د وخته پورې د الله ما د حکم متوجه دي، دا نه چې کم د خواهش مطابق هغه کې، کم چې د خواهش مطابق نه غنه کې، کم چې د خوخه هغه کې، کم چې د خوخه نه هغه نه کې. پورا شریعت ځان کې راواله، دا 15 خبرې بر تر الله تعالی طرف چې در نصیب شي. یو بس شي د الله مدد به سره شامل حال شي، دویم الله به عزتمن کی، دریم امن به علاقه کې په کور کې استاد وجنه چې دی اغراشي، سلورم مقام تسخیر برته چې دی اغه نصیب شي، پنځم نمبر مستجاب الدعوات دا چې دی اغه بروخ شي. دا سګران کار نه دی، همونګه خپل ځان باندې کوشش چې دی اغه نه دی کړي. ان شاء الله چې دنن مونږه دا عزم وکړو چې مونږ به کوشش کو چې ځان په کامل طریقې سره کامل مؤمن مسلمان چې دی اغه روح کو، چې دی 15 انعامونو چې دی اغه مونږ شو اغه مستحق شو. الله تبارک وتعالى دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.